خوستیان وایي د دغه ولایت په فضا کې د بې پیلوټ الوتکو ګرځېدو اندېښمن کړي دي. د کابل غږ یا وایس اف کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چاړې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه ملتیا وکړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د خوست ځینې اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت په فضا کې د بې پیلوټ الوتکو ګرځېدل زیات شوي دي. د خوست د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي شریف الله ورځپاڼې ته وویل چې په ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکو ګرځېدل زیات شوي او خلک نه پوهېږي الوتکې د چا دي او له کوم ځایه راپورته کېږي. نوموړي زیاته کړه د طالبانو سرپرست حکومت دې په دې اړه خلکو ته وضاحت ورکړي چې ګرځېدونکي بې پیلوټ الوتکې د چا دي او ولې په ناقانونه توګه د افغانستان پر هوایي حریم پروازونه کوي. ورته مهال د خوست د صبریو ولسوالۍ اوسیدونکي سیف الله هم مني چې په ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکو ګرځېدل زیات شوي دي. نوموړی وایي چې اړوند چارواکي دې په دې هکله خلکو ته وضاحت ورکړي تر څو یې اندېښنې ختمې شي. له بلې خوا د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وایي چې موضوع یې له مرکزي حکومت سره شریکه کړې او تر اوسه یې په دې هکله ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې پر خوست سربیره پر کندهار غزني او ځینې نورو ولایتونو کې هم د بې پیلوټ الوتکو د ګرځېدو راپورونه ورکړل شوي دي. ګرانو لیدونکو له دې چې د ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.